قابل احترام پښتنو رونو خویندو او په پښتو او پښتنو مینو سلام مې واخلئ. السلام علیکم. دا خدای بخلي په لرمان صابر د کلیات نه درته یو غزل د سره شریکول غواړم. دا چې د ثوابونو کعبې روانې شولې، د ثوابونو کعبې روانې شولې، زمونږ د زړونو کعبې روانې شولې، او د هر مین د زړګي خار لوټې شو، د هر مین د زړګي خار لوټې شو، چې د یادونو کعبې روانې شولې. اخر په کومه دروازه درشمه، اخر په کومه دروازه درشمه، د دیدنونو کعبې روانې شولې، او په ټول چمن چې مې زاغان قبضه شو، په ټول چمن چې مې زاغان قبضه شو، د سرو ګلونو کعبې روانې شولې، او له ګلستانه مو زندان جوړ شوی، له ګلستانه مو زندان جوړ شوی، د بهارونو کعبې روانې شولې، او د تور نصیبو یې جونګړې یوړې، د تور نصیبو یې جونګړې یوړې، په سیلابونو کعبې روانې شولې، د تور نصیبو یې جونګړې یوړې، په سیلابونو کعبې روانې شولې. او صابره منګه ارخوا امن غواړو، صابره منګه ارخوا امن غواړو، خو په بمونو کعبې روانې شولې، خو په بمونو کعبې روانې شولې، د ثوابونو کعبې روانې شولې، زمونږ د زړونو کعبې روانې شولې. ډېره مننه. د الله په امان ښاد او آباد اوسئ.